سلامونه ګرانه دوستانو، هیله ده چې جوړ او روغ وئ. لکه څرنګه مو چې پرون یا تېره ورځ درته ویلي وو چې په پریمس کې اوس ټسکونه ولې نه راځي او علت یې څه دی. هغه دا مو درته ویل چې نوي ټسکونه جوړیږي او ځینې ټسکونه راځي، خو په هغه ټایمونو چې موږ تاسو مخکې نیول په هغه نه راځي. همداسې وشول، بیګا ډېر ټسکونه نوي راغلي وو، لکه د مخابراتو انتنونه، موزیم، هدیره او داسې نور ټسکونه راغلي وو، نوي ډېر راغلي وو، دوستانو نیولي دي. او بله خبره دا ده چې د ځینو ټسکونو وخت کې هم تغییر راغلی دی. هغه داسې دی چې دوستانو، مخکې که تاسو پام وي چې په شپږ بجې ټیک راتلل یا هم 6:30 اوه، ما چې نن کوم هغه کړی دی 2 دقیقې پاتې وې شپږو ته چې یو ټسک د پمپ سټیشنونو راغلله، بیا وروسته په 1 دقیقه کتابتون راغلله، همداسې بیا وروسته یعنې په 9:43 باندې ټسک راغلله. یعنې ټسکونه وختونه بدل شوي وو، یعنې هغه وختونه چې مخکې وو په هغې نه راځي. خو بیا هم ټسکونو وخت دومره مشخص نه دی که څوک ووایي چې مثلا په 8 بجو راځي، خو د شپې 10 بجو ډېر ټسکونه راغلي وو، همدارنګه د شپې 2 بجې بیا راغلي وو دا ټسکونه، او بیا سهار راغلل. نو دا ټسکونه داسې مشخص وخت تر اوسه نه دی هغه شوی، ځکه ټسکونه نوي جوړ شوي. نو هیله ده چې ډېر زر وکولی شو چې د ټسکونو وخت درته معلوم کړو. همدومره وایو چې ټسکونه شته دي، ټسکونه راغلل، نوي ټسکونه جوړ شول چې لکه مخکې مو چې ویلي وو، تاسو سره مو وعده کړې وه چې موږ په دې باره کې معلومات ترلاسه کړي چې نوي ټسکونه جوړېږي. هغه راغلل، وختونه یې مختلفو وختونو ورغلي دي او تر اوسه مشخص نه دي. هیله ده چې ډېر زر وکولی شو چې وخت یې هم پیدا